اوسنۍ افغان واکمنۍ په افغانستان کې پر ملي درې رنګه بیرغ په بشپړه توګه بندیز ولګاوه. دغه اقدام د افغانانو زړونه مات او په کور دننه او بهر یې سخت غبرګونونه راوپارول. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په افغانستان کې واکمنو چارواکو په رسمي ډول په ټول هیواد په ځانګړي ډول په کندهار کې د افغانستان د ملي درې رنګه بیرغ پر چاپ، پلور او رپولو بشپړ بندیز ولګاوه. دغه ډلې خبرداری ورکړی چې له سپین بیرغ پرته بل هیڅ سمبول ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت له سقوط وروسته هم افغانانو په بیلابیلو ملي مناسبتونو کې دغه بیرغ کاراوه. د دغه اقدام په غبرګون کې بیلابیلو څیرو خپل اندونه داسې څرګند کړي دي. مصطفی کمال کاکړ وایي دغه بیرغ د افغان ولس د شناخت او وحدت یوازینی سمبول دی. نور موجود بیرغونه یوازې د ډلو او ګوندونو پورې تړاو لري. عیسی محمدي وایي ملي بیرغ یوازې یوه ټوټه نه بلکې د زرګونو کلونو تاریخ او میړانې نښه ده. مریم سلیمان خیل وایي واکمنه ډله له حقیقت او تنوع څخه ډاریږي. دوی غواړي پر ولس یو بیرغ، یو غږ او یو دروغ ومني، خو افغانستان د دوی له ایډیالوژۍ ډیر لوی دی. حلیم فدایي د ملي بیرغ په خپرولو سره یې د انشاءالله ډیر ژر پیغام ورکړی. د هغه پر پوسټ خلکو د اوسنۍ واکمنۍ بیرغ د کفن او قبرونو بیرغ بللی دی. ډاکټر فضل محمود فضلي وایي له ملي بیرغ سره مخالفت د استعمار ضد خپلواکۍ او د شاه امان الله خان له تاریخ سره د دښمنۍ په معنا دی.